هر هغه کس چې د نورو خلکو عیبونه تا ته بیانوي بې له شکه هماغه کس ستا عیبونه خلکو ته بیانوي. که ژوند کول دومره خو نو هیڅوک به هم دنیا ته په ژړا نه راتلل. له داسې ملګري نه لاس مینځل ښه دي چې ستا له دښمنانو سره کیني. که غواړې چې ستا نوم پاتې شي نو خپل اولاد ته نیک اخلاق ور زده کړه. جاهل انسان د ډول په ډول وي، لوړ آواز لري خو له داخل نه خالی وي. د رزق کموالی او زیاتوالی دواړه انسان د بدۍ لور ته بیایي. که چیرې د مرغیو ترمنځ اتفاق وشي نو د زمري څخه پوستکی ویستلی شي. ما ټول عمر دوه ډوله خلک لټول خو پیدا مې نه کړل. یو هغه چې د الله جل جلاله په نامه یې صدقه ورکړې وي او غریب شوی وي، تو هم هغه څوک چې ظلم یې کړی وي او د الله جل جلاله له عذابه بچ شوی وي. ناهیلي یوه داسې ګرمي ده چې تر ټولو سخت وجود هم سوځوي. که څه هم انسان ته د خپل تقدیر څخه زیاته روزي نه پیدا کیږي، خو د رزق په تلاش کې باید هیڅکله سستي ونه کړي. که غواړې توکل زده کړې نو له مرغیو څخه یې زده کړه، ځکه کله چې هغه ماښام خپلو کورونو ته ستنېږي نو د هغوی په خولو کې د سبا لپاره یوه دانه هم نه وي. که څه هم د مرګ د راتلو نه وړاندې څوک نه مړ کیږي، خو په ژوند کې په خپل لاس ځان د ښامار په خولو کې مه ورکوئ. که چیرې ته نیک انسان او خلک تا بد ګڼي نو دا د دې نښه ده چې ته بد انسان او خلک تا ښه ګڼي.